السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې ځل بیا ما تاسو سره پاره داسې یو د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې په دې اپلیکیشن کې به تاسو د واتساپ ټول سیټینګونه میلاو شي چې د دې سیټینګونو په مدد سره تاسو خپل ګران کار چې کوم دی ډیر زیات آسان جوړولای شي. په دې کې به تاسو ته کمی آپشن میلاو شي, په دې کې به تاسو ته کم سہولت میلاو شي. سمپل که تاسو یو چاته په واتساپ باندې میسج کوئ نه تاسو واپس ټاپال دغه نمبر په خپل موبایل کې سیو کوئ نو بیا به هغه تاسو سره واتساپ کې شو کیږي. نو په دې اپلیکیشن کې ډایرکټ چې کوم دی تاسو د هغه نمبر دلته لیکلی شي او دې ځای ورته میسج سند کولای شي. یا که تاسو په دې اپلیکیشن کې لاندې وګورئ تاسو غواړئ چې د یو چا واتساپ چې کوم دی په خپل موبایل کې اوپن کړئ هغه تاسو د واتس ویب نه چې کوم دی کولای شي یا سرچ پروفایل ان واتساپ سپلټ لانګ ویډیو پنی میسجز کویک ریپلی ریکور ډیلیټډ میسجز دا ټول آپشن چې کوم دی به صرف په دې یو اپلیکیشن کې تاسو ته میلاويږي. او که تاسو دغه آپشن په خپل موبایل کې بیلې تاسو غواړئ چې موږ وکړو دې لپاره ځان نه ځان اپلیکیشن هم میلاويږي او دا اپلیکیشن ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی. په دې دا یو اپلیکیشن تاسو ته د 15 شپږو اپلیکیشن او کار درکړي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ته میلاوي شي په دې کې نور سیټینګونه دي دغه ټول طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل په شوټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم نه میلاويږي. نو پس تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاس او لاندې په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. د هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شي. کله چې هم د اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو پس تاسو لته کوم آپشن درکړی دی نو دا کې ډیر زیات کمال آپشن تاسو ډایرکټ چې کوم دی یو چاته کال یا میسج کولای شي. دلته به تاسو هغه ملک کوډ سلیکټ کړئ کوم ته چې تاسو میسج کول غواړئ. مطلب دلته په دې کې پس ټایم انډیا سلیکټ تاسو افغانستان ته تاسو تخکاری دلته ډیر زیات آپشن مختلف ملکونه دي. تاسو چې کوم یو ملک ته هم واتساپ باندې میسج کوئ ډایرکټ نو تاسو پس ټاپل هغه کانټری سلیکټ کړئ بیا تاسو کوي تاسو بدلته د واتساپ نمبر ولیکئ او په دې آپشن باندې کلیک کړئ نو ډایرکټ هغه ته میسج کم د میسج کم سکرین چې کوم دی هغه تاسو ته شو شي. تاسو کال هم کولای شئ میسج هم بیا کولای شئ هغه کسته. بل ته سرچ پروفایل ان واتساپ چې کوم تاسو دې ځګینه د یو چا پروفایل چې کوم دی هغه سلیکټ کولای شئ چې آیا زما سره دا سیو دی په موبایل کې کنه دی. ور سره سپلټ لانګ ویډیو یعنی تاسو په خپل سټیټس لپاره ویډیو تاسو کټ کول غواړئ نه تاسو دې آپشن باندې کوئ. بل فنی میسجز کوم دي تاسو له هم دلته آپشن درکړي که زبر دې باندې کلیک واخلم نو تلته تاسو ډیر زیات آپشن مختلف سټایل او زبردست میسجونه چې کوم دي تاسو جوړولای شئ. مطلب دلته ولیکم حسن بیا په سو کم په سټایلش میسج باندې کلیک کوم نو تاسو ته کاری غټول میسج چې کوم دي څومره زبردست ډیزاین کې دلته کنورټ شو نو تاسو په زبردست ډیزاین کې دلته خپل ملګرو ته میسجونه هم کولای شئ. بل سند ام پی ټی میسج که تاسو غواړئ چې چاته خالی میسج وکړئ چې باقي به بالکل څه په نظر باندې نه راځي نو سمپل که تاسو په دې آپشن باندې کلیک کړئ تاسو تخکاری دلته واتساپ باندې تاسو ډایرکټ میسج چې کوم دی هغه یو چاته کولای شي چې هغه به بالکل خالی میسج باقي به بالکل څه په نظر باندې نه راځي. د دې نه وغیرہ دلته په دې کې نور ریکور ډیلیټ میسجز آپشن چې کوم تاسو له هم درکړی دی په مدد سره تاسو ډیلیټ کړئ شوی میسجونه چې کوم دی هغه تاسو کتلی شئ که تاسو ته یو چا میسجونه کړي او بیا تاسو نو ډیلیټ کړي نو هغه تاسو د دې آپشن په مدد سره کولی تاسو تخکاری سٹارټ ریکورینګ میسجز که تاسو په دې باندې کلیک کړئ دلته به دې لپاره ټاپال تاسو پرمیشن ورکړئ دلته دا به الاو کړئ. ها نو بیا به تاسو کوئ تاسو تخکاری نو ډیلیټډ میسجز پاوند یعنی په دې کې اوس داسې میسجونه نشته چې مانه چا ډیلیټ کړي دلته نشو کوي. بل کریټ گیپ میسجز فور 7 انستاګرام پوسټ کریټ نیو سټیټس دلته مختلف سټیکري چې کوم تاسو ته هم شو کیږي تاسو خپل مرګرو ته سند کولای هم شي په خپل واتساپ کې اډ کولای هم شي. په دې اپلیکیشن کې نور هم دا شان ډیر زیات آپشن دي ډیر زیات کمال اپلیکیشن دي ضرور د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. حکومت ګرو دا د ویډیو کو تاسو ویډیو خوشی دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ.